بسم الله الرحمن الرحيم. بارکه سوره چې د قران عظیم الشان 14مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 43 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دغه د الهي کتاب آیاتونه دي او چې ستاد رب له لوري پر تا باندې نازل کړي شوی دي هغه ذاتن حق دي خو ستاد قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغه الله دای چې هغه اسمانونه لستنو پرته هم تاسو درولې دي چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه لمر او سپوږمۍ دی قانون تابع ګرځولي. د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلی او هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نکانی په ډاګه څرګند بیانوي خای چې تاسو خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه د چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه بهولي دي. همغه د هر راز میو جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټول شیانو کې د هغو خلکو لپاره ستري نښانې دي چې لغور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګوري په ځمکه کې بیلابېلې سیمې دي چې یو له بل سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یو استوي یعنی له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټول په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اوس کته حیرانېږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې مونږ مړ شو خاوري شو نو آیا مونږ به بیا سره را پیدا کړی شو
دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلې دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کوم کسانو دغه سکرن لار نیولې ده پر هغه باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بخښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دغه خلک چې ستاسو د خبرې لمنلو انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړای شوه. ته خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هر حاملې د ګیډې نه خبر دی. څه چې په هغه کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه با خبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یو اندازه ټاکلې ده. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. هغه په پټ او ښکارا هر څه باندې عالم دی. هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لتاسنه کوم څوک په زور وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترغمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې پر رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شان دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. د هر چا وړاندې ورسته ټاکل شوی څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوي د هیڅ چا په وسیله نشي کېدای. نه څوک د الله په مقابل کې د دغه قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. مغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کیږي او هم هیلهمن کیږي. مغه ذات دی چې له اوبونه ډکه وریځ راپورته کوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. د ورځې کړه سهار د هغه له سنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرختي د هغه له هیبت نه پلرزیدو د هغه تسبیح وایي. هغه کرسیدونکو برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوښ شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کیږي. په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی. له دعوة الحق والذين يدعون من دون
دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مغته بلنه ورکول حق دي. پاتې شوې هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولای. هغه ته بلنه ورکول خود داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس وګد کړي او ورنو غواړي چې راشي زما خولې ته. په داسې حال کې چې اوبو هغه ته رسیدونکي نه دي. کټ مټ هم دغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فایر دی. د الرعد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د 14مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هغه خو همدا الله دی چې هغه ته د زمکه او اسمان هر شی که خوښ وي کنه خوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لدوینه پښتنه وکړه د اسمانونو او زمکه رب څوک دی؟ وای الله. بیا دوی ته وای چې کله چې حقیقت دا ده نو آیا تاسو له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلی چې په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه او ځان واک نه لري؟ آیا روند او سترګور یعنی بینا سره برابرېږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او کدا څنګه نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړی دي چې د هغه عمل د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځیدل ده؟ وای د هر شي استونکو یوازې الله دی او هغه ایکی یو پر ټولو برلاس دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله له اسمانه اوبو ورولې او هر لکتی ویالې د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستي او بهیدل. بیا کله چې سیلاب را پورته شو نو په مخ باندې ځګ هم راغی او همداسې ځګ پر هغو معدني جواهر باندې هم را پورته کیږي چې خلک هغه د غاڼې لوخ او نور شیانو جوړولو لپاره ویلي کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې ځګ د هغه بې ګټې لمندزي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپل خبرې ښوونه کوي. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء
الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه ده او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولې شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړي نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځای دوزخ دی، ډېر بد استوګنځای. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خنو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي. نصیحت خو هوښیاران خلک مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او د هغو کړنلاره داوی چې الله سره خپل ژمنه پوره کوي هغه له تړون وروسته نه ماتوي. د هغو چلند داوی چې الله چې د کوم اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي. له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې باندې نه کوي چې نه چې چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. د هغو دا حال وی چې د خپل رب د رضا لپاره لزغم نه کار اخلي. المنز قایموي زمونږ له ورکړې روزینه په پټه او ښکارا لګښت کوي او د بدی مخنیوي په نیکی سره کوي. د آخرت کور د هم دغه خلکو لپاره دی، یعنی داسې باغونه چې د هغو همیشنه یاستوګنځای بوي. هغوی به په خپل هم پکې نه نوځي او د هغو له پلرونو نیکونو او د هغو له میرمنو او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملائکه به له هر خوانه د هغو د هر کړي لپاره راشي او هغو ته به وایي چې پر تاسو سلامتیا ده. څنګه چې تاسو په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسو د دې وړ ګرځیدل یاست. نو څه خدای دغه د آخرت کور. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فاتش ول هغه خلک چې د الله ژمنه لکلک تړون وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځای دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخ روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنگ روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشاله دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزه متانه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه انکار کړی دی وای پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نشوه وای د الله چې چاته خوښ شي گمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لار هغه چاته خي چې هغه لوري ته ورګرځي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دغه څه خلک دي هغه کسان چې هغه د دې پیغمبر بلنه منلې ده او د هغه زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کی خبردار اوسئ همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کی الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي د رعد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 14مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 43 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیات څخه اوري كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لګلې چې له دوی نه مخکې ډیر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي دوی ته وایي چې هماغه ذات زما رب دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد او څه به شوی وو کوم داسې قران نازل کړ شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلی وای یا ځمکه چیرې شوی وای یا مړی له قبرو څخه راوتلی غږېدلی وای دغه ډول معجزو خودل څه ګران نه دي بلکې ټول واکمنی یوازې د الله په لاس کې ده نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمن ناس دي او په دې په هیدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټول انسانانو ته به هدایت کړی کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوړه کړی دی پر هغه باندې د هغه د کړو وړو لامل یو نه یو آفت را پریوته دی یا د هغه کورو ته نږدې چیرته نازلي دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغه باندې د الله وعده تر سره شي دا باوري ده چې الله له خپل وعدې نه مخالفت نه کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملوا للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب لتان مخي هم په ډیرو پیغمبرانو ملنډي وهل شوی خو ما تل منکرانو ته مهلت ورکړی دی او په پای کې مې هغوی نیولې دي نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل
ومن يضلل الله فما له من هاد. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې یعنی هغه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې داس پینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولې دي؟ ای پیغمبره دوی ته وایه که هغوی پر اختیار سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وینو تاسو نمونه واخلئ چې هغوی څوک دي. تاسو الله په یوه داسې نوې خبره وی چې هغه ترې په خپل ځمکه کې نه خبره ده یا څه چې تاسو په خلو راځي هغه وایي. حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې لمنلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه خایسته کړی شوی او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوی دی او څوک چې الله په گمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. دغه خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورونکی وي. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لو خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان دادی چې تر هغه لاندې ویالي بهیږي د هغه میوه نه ختمیدونکې دي او د هغه سیوری همیشه نه ده. دا د متقینو عاقبت ده او د حق د منکرانو عاقبت دا ده چې د هغو لپاره د دوزخ اور ده. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ای پیغمبره کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړیو غوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشاله دي او په بیلابیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دې ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګ ووایې چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ او حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم. له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. له همدې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی. اوس که تا د دې علم سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الرعد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 14مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لتان مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي
او موږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وسواک نه و چې به د الله له اذن څخه په خپل کومه لخانه راوړي خودلې وای د هر وخت لپاره یو کتاب دی يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب د الله چې څه خوښ شي لمنځه وړي او څه چې خوښ شي برقرار وي ام الكتاب له همغه سره ده وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې موږ دغه خلکو ته ورکو د هغه کومه برخه کوم ستا په ژوندانه کې وروخیو یا د هغه لمن سره تګ نه مخکې موږ ته وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب آیا دغه خلک نګوري چې موږ په دغه سیمه را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګو الله حکومت کوي هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځند نه راځي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار نو دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم غټ چلونه چلولي دي خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی هغه په هیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دغه منکران وایي چې ته د خدای لېږل شوی نه یې ووایه زما او ستاسو په منځ کې د الله شاهدی کافی ده ورپسې د هر هغه چا شاهدی ده چې د آسماني کتاب علم ولري